پاکو اوبو ته د لاسرسي په موخه د میدان وردګ ولایت کلیو بیا رغونه پراختیا ریاست د یوې همکارې مؤسسې په ملاتړ په نرخ او دایمیرداد ولسوالیو کې د 2 شبکو پرانیسته وکړه. دغه شبکې چې د شاوخوا 8 میلیونه افغانیو په لګښت رغول شوي دي ګڼو کورنیو ته د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړې ده. دغه پروژې د ډاکار په تخنیکي همکارۍ باندې او د AH په مالی همکارۍ باندې او د کلو بیا رغونې د ریاست په دوامداره نظارت باندې 500 کورنیو ته دغه اوبه چې د 8 میلیونو په شاوخوا کې بودیجه لرله د پروژې تطبیق شوي دي. افغانستان تعریف اوسنی تعریف هغه آبادی ده. د افغانستان اوسنی تعریف هغه امن ده. د افغانستان اوسنی تعریف اتحاد او اتفاق ده. د افغانستان اوسنی تعریف امن او ورورولي او محبت او مینه ده. د افغانستان اوسنی تعریف هغه تعلیم او ترقی او دارنګه په ټولو مواردو کې پرمختګ ده. د یادو ولسوالیو اوسیدونکي دغه شبکو ته زیات خوښ دي. وایي له دې وړاندې د صحي اوبو نشتون له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. زیاتوي د دغه پروژو په رغولو سره اوس د راحت احساس کوي. ډېر ستونزو سره مخامخ وو. اکلاً د ټیټو کورو کې به مو د بوشکو په ذره باندې د خرو په ذره باندې کورو ته وړلې او د نږدې کورونه به هم مثلا خبرې 500 متره 200 متره 300 متره په کراچۍ کې اوبه وړلې او ډېر مشکلات سره مخامخ وو. دا کته کورو به هم خراب هم غوړ غوندې لري داسې مانګ غوندې لري. دا کوم کار چې موږ ته وسه له دې موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر مننه کوو له انجینرانو صاحبانو نه. کلی د خراب اوبو سره مخامخ چې د کلي نه د غره نه اوبه راتلې ډېرې خو خرابه وې. حالات و مثلا بعضې نور مرضونه ورسره او دویم دا شی و چې مثلا د کوم ځای کې چې څاوي ورسوي وي هغه ترش اوبه وي خرابه وي چې کله نه وي. د میدان وردګ ولایت مسؤلین وایي اسلامي امارات د هیواد آبادولو ته مټې رابډ وهلې او کوښښ کیږي چې اړتیا ته په کتو د ولسونو د هوساینې لپاره ګڼې بنسټیزې پروژې پلي کړي.